إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ډېر یو ښایسته پیغام لرم تاسو ته. ښایسته پیغام دا دی چې که تاسو غواړئ چې په عمر او رزق کې برکت راشي نو تاسو صله رحمي وکړئ، صدقه ورکړئ او صله رحمي وکړئ. صله رحمي په دې معنا باندې چې خپل خپلوان سره خپلوي وپالئ، خپلوي مه قطع کوئ، راسه درس وکړئ او هېڅکله هم د هغوی سره دغه صله رحمي په هېڅ وجه باندې هم مه قطع کوئ. او بل که تاسو غواړئ چې تاسو رزق کې هم برکت راشي او تاسو مالدار اوسئ نو صدقه ورکړئ. الله په خپل وعده کړی چې تاسو د یو حسنې په مقابل کې تاسو ته 10 حسنې درکول کیږي.